د وړوکي اختره نږدې کېدو سره په جنوبي وزیرستان کې د درزیانو ستونزې نور هم سیوا شوې دي. دوی وایي چې د بجلۍ لوډ شیډینګ له امله یې کار په ټپه ولاړ دی او یوه جوړه جمعه هم نشي ګنډلی. انتهایی مهنګایي د یوه غالب ورور 12-13,000 روپۍ ته رسېدلې ده. د هغې په مناسبت د ونه ریټ دور 800 یا 900 روپۍ دی. دا هیڅ نه دی، دا خو دا مراچکې ځکه چې بجلی نسته ګیس لاګي و دغه امره خوراک څوک د بیا رضا وي کریګر وي دا خرڅه وکړې ډېرې شي دغې وجې نه لږ د 100-200 روپۍ دور چګي. عام خلک وایي چې په وانه کې د جامو ګنډلو لپاره د حکومت له لوري کوم ټاکلی نرخ نه دی مقرر او د جامو ګنډل هم د اطمینان وړ نه دي. بل اړخ ته د درزیانو وینا ده چې د ملک نورو برخو په نسبت دلته د جامو ګنډلو بیه کمه ده. او مخته میش په 500-600 ګنډلې د غاس میش ته واکر د ارسونه ملوېدلې نن سبا چې میش 800 روپۍ ریټ ته ظلم نه کی واکر من چګه شوی دی او کیم شای چې په 300 ملوي د اوس په 1000 روپۍ ملاویږي دغه په وجه دلته ریټینا نه دي چک شوی په میش سه نور سماندینا چک شول ګیس شو جنریټر شو بل شای شو دغه په وجه د میش ریټینا ځکه 800 روپۍ کړو. د ګرانۍ په وجه چې په تیر اختر کې کومو خلکو د ځانونو لپاره 2-3 جوړې کپړې ګنډلې سکل هغوی د 2 جوړې جامو اخیستلو توان هم نه لري. نورعلي وزیر، وحدت نیوز، جنوبي وزیرستان، وانه.